الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د ملي تلویزیون محترم ولیدونکو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صفی الله حماس د نبوي سیرت له خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. محترم ولیدونکو په تېره خپرونه کې مو ولوستل چې د هجرت په 14 کال له یثرب یعنې مدینې منورې څخه څه باندې 80 تنه مسلمانان د حج لپاره مکې مکرمې ته راغلل. په داسې حال کې چې له یثرب څخه د حج لپاره د راتلونکو خلکو مجموعه یا شمیر تقریبا 1500 تنو ته رسېدلی چې په هغې څخه څه باندې 80 تنه یوازې مسلمانانو. دوی چې کله مکې مکرمې ته راورسېدل نو د تشریق په ورځو کې دوی په خپلو کې دا مشوره وکړله چې د عقبی نومې ځای کې به له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره لیدنه کوي او د هغه پر لاس به د اسلام په خاطر بیعت کوي. هماغه چې د شپې په 3مه برخه کې یو له خپل بستر څخه پورته شو او هغه نوموړي او ټاکلي ځای ته یې ځان ورسول. له یو څه ځنډ وروستو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم ورته راغی په داسې حال کې چې د هغه خوږ تره حضرت عباس ابن عبدالمطلب هم ورسره و. دا په داسې حال کې چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه تر دې دمه لا ایمان نه و راوړی. دوی د یثرب څخه د راغلو حاجیانو سره کېناستل او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره پر یو څو خبرو باندې موافقه وکړله چې د سیرت په کتابونو کې دې ته د عقبې 2م بیعت نوم ورکول شوی ده چې د بیعت ټکي یې دا و چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اطاعت به کوي که هغه د دوی خوښی او که خوښه نه یعنې طوعا او کرهن. د فقراو او د مساکینو سره به مرسته کوي. دغه راز د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حفاظت او ساتنه به کوي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي یعنې خلک به د نیکیو لور ته رابولي او له بدیو څخه به یې ژغوري. دا هغه ټکي و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له دوی څخه پرې بیعت واغیست. سیرت په کتابونو کې لیکي چې تقریبا 83 تنه مسلمانانو چې له دوی څخه 80 تنه نارینه او 2 تنه ښځینه وې. د ښځینهو بیعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یوازې زبانی یعنې په خولې باندې له هغوی څخه واغیست. کله چې دا بیعت سر ته ورسېده په دې کې یو کس د مسلمانانو دغه د بیعت حالت ولید او د مکې قریشو ته دا خبر ورکړ او هغې له دې څخه خبر کړه. قریش چې کله خبر شو نو ډېر زیات خواشینه شول او هغوی د خپلو سردارانو په ملتیا د دغو مسلمانانو تمځای یعنې په کوم ځای کې چې دوی میشتو هلته راغله چې د هغې له جملې څخه ابو جهل ابن هشام هم و، جبیر ابن مطعم هم و، اسود ابن زمعه او همدغه رقم د قریشو ځینې نور سرداران دوی راغلل او خزرجیانو ته شکایت وکړ. وی ویل که موږ سره د عربو کوم بل قوم جګړه وکړي په هغې به موږ دومره زیات خفه نه شو لکه ستاسو په دې کار چې زموږ له یو شخص سره مو په دې خبره باندې تړون کړی ده او ژمنه او عهد و پیمان مو ورسره کړی ده چې زموږ پر خلاف به د هغه ملتیا کوئ او هغه به زموږ پر خلاف هڅوئ او زمونږ کومه لاره چې ده شام ته د تجارت او هغه به زمونږ پر خلاف کاروي. که څه هم قریشو خزرجانو ته دا شکایت وکړ، خزرجانو له دې پیښې څخه بالکل انکار وکړ او د هغې انکار هم بالکل درست او سم و. هغه ځکه چې له دې بیعت څخه یوازې مسلمانان خبر و. هغه 1500 تنه خزرجان له یثرب څخه راغلي نور حاجیان هغه له دې څخه خبر نه و. نو ځکه خو دوی د قریشو سردارانو او مشرانو ته قسمونه وخوړل چې هرگز دا کار نه ده شوی. روایت کې دا هم راځي چې دوی عبدالله ابن ابی ابن سلول ته ورغله چې هغه د مدینې د خزرجانو مشر و. هغه ورته ویل چې زما په شتون کې دا کار هیڅ امکان نه لري چې موږ د ستاسو پر خلاف یو اقدام وکړو، ستاسو پر خلاف د یو کار وکړو. دغه راز نورو هم
د دې خبرې تصدیق وکړه او قسمونه یې ورته وخوړل چې داسې کار هرګز نه ده شوی. خو د دوی په وینا باندې قریش همداسې چوپ کې نه ناستل، بلکې هغې خپل څارنه او تحقیق جاري وساته. په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی دا یقین او باور راغی چې دا د بیعت عمل سر ته رسېدلی. هماغه و چې پر مسلمانانو باندې نور هم ظلمونه شروع کړل. دلته چې کله دوی خبر شول چې دا بیعت سر ته رسېدلی او دا خبره یقیني او باوري سرچینې نه ورته ورسېدله او د دوی پوخ یقین راغی، نو دوی د هغه مسلمانانو تعقیب پیل کړ کوم چې په دې بیعت کې ګډون کړی و. که څه هم د الله تعالی پر دوی باندې پیرزوینه دا وه چې دوی صحیح سلامت له هغې سیمې څخه وتي وو په کومه سیمه چې د مکې د مشرکینو ولکه او اختیار و. یو څو تنه په دې باندې بریالي شو چې یو څو تنه له مسلمانانو څخه ونیسي چې په هغې کې یو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه هم و. روایت کې راځي چې سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه یې ونیوه او د اوښ په پړي یې د هغه لاسونه د هغه تر سټه پورې وتړل او په وهلو، کشولو، ربړولو یې مکې مکرمې ته راو او هغه یې هلته په یو کوټه کې بند کړ. یوازې پر دې اکتفا ونه کړه بلکې هغه سره نور هم ظلمونه پیل کړل. په دې کې یو قریش ولیده چې له سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه سره ظلم روان ده، نو ترې یې وپوښتل چې آیا ته په مکه مکرمه کې کوم حلیف نه لرې، کوم داسې یو څوک نه لرې چې هغه سره د ستا عهد و پیمان وي او تړون وي؟ هغه ورته ویلې لرم او د مطعم ابن عدي نوم یې ورته واخیسته. مطعم ابن عدي هغه څوک چې کله به ده له مکې څخه شام ته تجارت کو نو په لاره کې به د هغه مال سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه له غلو څخه ژغوره او ده ته به یې پناه ورکوله او ده ته به یې په خپل کور کې ځای ورکو. په اصطلاح د حلیف او ملګری و. دغه قریشي په منډه منډه لاړ او مطعم ابن عدي دا یې خبر کړ. هغه چې راغی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه یې د قریشو له ظلم او ربړونې، تکلیف او ستونزو مصیبتونو څخه وژغوره او هغه ته یې پناه ورکړله. دلته چې کله هغه یثرب ته تلونکي مهاجرین اچا چې په عقبه کې له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی او هغې چې خبر شو چې سعد بن عباده یې نیولی، نو هلته یې پرېکړه وکړه چې بیرته ورګرځو تر څو موږ د قریشو له ولکې څخه سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه آزاد کړو. دی لا دلته په همدې خبرو بوخت و چې سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ورته راورسېد. خو هغه د خپل ظلم داستان دوی ته واورو. له دې سره الله رب العزت هغه له یثرب څخه راغلي حاجیان صحیح سلامت د کفارو او د قریشو له ظلم څخه وژغورل او مدینې منورې ته ستانه شول. دلته د مکې قریش پر دې باندې هم بسنه ونه کړه او په قلار کې نه ناستل، بلکې هغه مسلمانان چې په مکه مکرمه کې میشتل پر هغې باندې ظلمونه پیل کړل او دومره ظلمونه یې وکړل چې هغه د زغم او برداشت څخه بالکل پورته خبره وه. همدا و چې ځینې صحابه کرام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلل او د قریشو او د کفارو د دغه ظلمونو یادونه یې وکړه. که څه هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له پیل څخه تر دغه وخت په دې ټول جریان باندې خبر و او له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه یې غوښتنه وکړه تر څو مدینې منورې یعنی یثرب ته هجرت وکړي. همدا و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مکه کې میشت مسلمانانو ته د یثرب په لور یعنی مدینې منورې په لور د هجرت کولو اجازه ورکړله. کله چې دې مسلمانانو ته د یثرب په لور د اجازې نوبت په لاس ورغی، نو یو یو په پټه له مکې څخه د مدینې په لور هجرت پیل کړ. بیا هم قریش د دوی له هجرت کولو څخه خبر شول او حتی الوسه دا کوشش او هلې ځلې کولې تر څو د هغه کسانو چې له مکې څخه مدینې منورې ته هجرت کوي د هغې مخه ونیسي او په دې اړه یې له هیڅ ډول ظلم او ستم او ستونزې او کړاوونو تکلیفونو څخه کم دریغ ونه که
د خپل وس مطابق به پر هغه چا باندې ظلم کو چې هغه به له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت کو، او کوشش به کو چې هغه په یوه نه یوه لاره دې ته پرې نږدي چې له مکې څخه مدینې ته په هجرت کولو باندې بریالی شي. د اوس دپاره یو مختصره وقفه لرو، له وقفې نه وروسته بیرته راګرځو، له مونږ سره پاتې شئ. محترمو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. څرنګه چې قریش پر دې پوه شو چې له مکې څخه یو یو مسلمان د مدینې په لور هجرت ته چمتو دی او عزم اراده لري چې مکه پرېږدي تر څو د امن او د سوکالۍ ژوند تېرولو په خاطر یثرب ته مهاجر شي، نو هغې به هلې ځلې کولې تر څو دغه خلک له یثرب څخه راستانه کړي او یا یې پرې نږدي تر څو هغه له مکه پرېږدي او مدینې منورې ته ولاړ شي. هماغه و چې له دوی څخه به چې څومره د وسه پوره و پر دې مسلمانانو به یې ظلمونه او ستمونه کول، چې د هغې یو څو نمونې محترمو لیدونکو ستاسو په خدمت کې عرض کوم. لومړی دا چې کله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له لورې مسلمانانو ته د مدینې منورې ته هجرت کولو اجازه ورکړل شوه، نو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د مدینې په لور د هجرت اراده وکړله. کله چې پرې خسرګنۍ خبره شوله نو د هغه مخه یې ونیوله او ورته ویې ویلې که ته بیا هم نه ایسارېږې او مدینې ته هجرت کوې نو مونږه مو خپله لور چې ستا میرمن ده دا تا سره نه پرېږدو. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې هر څومره هلې ځلې وکړې خو خسرګنۍ په دې قائله نه شوه تر څو ورسره خپله میرمن مدینې منورې ته هجرت کولو لپاره پرېږدي. هماغه چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه پرېکړه وکړه چې تر څو یوازې مدینې منورې ته هجرت وکړي. کله چې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کورنۍ خپله کورنۍ یعنې پلارګنۍ خبره شوه نو هغې هم راغلل او د ابو سلمه رضی الله عنه خسرګنۍ ته یې وویل که چې تاسې خپله لور نه ورسره پرېږدئ نو موږ هم خپل بچی یعنې لمسی دا نه پرېږدو چې تاسې له ځانه سره بوځئ. په همدې خبرې دلته لانجه رامنځته شوله. د ابو سلمه رضی الله عنه کورنۍ به ماشوم یو طرف ته کشوه او د خسرګنۍ کورنۍ به ماشوم بل طرف ته کشوه. د سیرت کتابونه لیکي چې په همدې کشمکش کې د هغه ماشوم لاس یا اوږه ووتله او په هغه ګوډ لاس یې ماشوم له مور څخه جلا کړ او د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه پلارګنۍ هغه له ځان سره بوته. ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې د ابو سلمه میرمن وه چې د خپل خاوند او زوی دواړو څخه محرومه شوه نو روایت کې راځي چې هر سحر به بطحا نومې ځای ته ولاړله او هلته به یې فریاد کو ژړا به یې کوله او ماښام به بیرته راستنه شوه. پوره یو کال دا سلسله او لړۍ روانه وه. آخر د هغې د کورنۍ یو شخص پرې زړه وخوږېده او ویې ویلې چې تر څو به موږ په دې میرمنې باندې ظلم او ستم کوو، دا پرېږدئ چې خپل خاوند ته ورشي. همدا و چې په نتیجه کې ام سلمه رضی الله عنها ته د دې اجازه ورکړل شوه تر څو هغه مدینې ته د خپل خاوند څنګ ته ورشي او ورته ویل چې له خپل خسرګنۍ څخه د ماشوم واخله او خپل خاوند ته ولاړه شه. سیرت دا هم لیکي چې ام سلمه رضی الله عنها په یوازې ځان په داسې حال کې چې ښځینه ده د یثرب په لور سفر پیل کړ. 1500 کیلومتره فاصله دې میرمنې په یوازې ځان ووهله. کله چې تنعیم ته ورسېدله هلته د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه نظر پرې ولګېد، پوښتنه یې ترې وکړه. ام سلمه رضی الله عنها ورته ټوله قصه وکړله او حضرت عثمان رضی الله عنه ام سلمه تر قبا پورې راورسوله او ورته ویې ویلې چې ستا خاوند په قبا کې ده. هماغه و چې ام سلمه رضی الله عنها د ډیر ستونزمن او له کړاو تکلیف څخه ډک سفر وروسته او د پوره یو کال زړه فریاد وروسته خپل خاوند ته راورسېدله. دا یو نمونه وه چې د قریشو له لورې پر هغه مهاجرینو چې له مکې څخه به مدینې ته هجرت کول ستمونه او ظلمونه او مصیبتونه به پرې راوستل کېده. یو بله نمونه هم محترمو لیدونکو ستاسو په حضور کې عرض کوم. هغه دا چې یوه ورځ عمر ابن الخطاب، عیاش ابن ابي ربیعه او همدارنګه
هشام ابن العاص د درې واړو اراده وکړله چې له مکې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړي او یو ځای یې وټاکه چې دې ځای کې به سره راغونډېږو او بیا به د یثرب په لور هجرت پیل کوو. دلته هشام ابن العاص باندې خلق خبر شو او هغه یې ونیو په زنځیرونو کې یې وتړه بندي یې کړ. په سبا باندې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه او همدغه راز عیاش ابن ابي ربیعه دوی دواړه د مدینې په لور هجرت پیل کړ. کله چې دوی قبا ته ورسېدل او په قبا کې میشت شو نو هلته ابو جهل ابن هشام او همدارنګه حارث ابن ابي ربیعه چې دا د عیاش ابن ابي ربیعه ورور و، روایت دا هم لیکي چې اخیافي ورور و، مور شریکه ورور و، دوی راغلل او عیاش ابن ابي ربیعه ته یې وویل چې مور دې قسم کړی ده چې تر هغې پورې چې تا ونه ویني سر به نه ګومنځئ او سوري ته به نه کیري. عیاش ابن ابي ربیعه چې مور پرې ډیره زیاته ګرانه وه په دې خبره وځورېده او اراده هوډ یې وکړ تر څو بیرته مکې ته لاړ شي او د خپلې مور هغه قسم درست کی. که څه هم دلته عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې دا یوه دسیسه ده چې ستا د بیرته ستنېدو په خاطر جوړه شوې ده او غواړي تا بیرته مکې ته ستون کی او داسې هیڅ کومه خبره نشته. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ورته دا هم وویل چې دوی ته ځواب ورکه که چیرې ګرمي وشي خپله به سوري ته راشي او که سر یې له سپږو نه ډک شي او په تنګ شي په خپله به په ګومنځولو مجبوره شي. خو عیاش ابن ابي ربیعه د هغه په زړه کې د مور مینه غالبه وه او له دوی سره د تلولو لپاره چمتو شو. روایت دا هم لیکي کله چې له دوی سره لاړه نو حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې زما دا اوښه واخله، دا هوښیاره ده او آرامه ده او ډیره چټکه او تیزه ده، که چیرې خبر شي چې کومه بله ستونزه او پیښه ده نو په همدې اوښه باندې بیرته ترې راوتښته. په لار کې روانو چې دلته ابو جهل یو چل څخه کار واخیست، هغه دا چې عیاش ابن ابي ربیعه ته وویل چې زما دا اوښه ډیره ناړامه ده او که ته ما ځان سره په اوښه باندې سپور کې دواړه به یو ځای لاړ شو. په دغه وخت کې عیاش ابن ابي ربیعه له اوښې څخه راښکته شو. څنګه چې هغه له اوښې څخه راښکته شو دواړو پرې حمله وکړله او هغه یې وتړه او همداسې تړلی یې مکې مکرمې ته روان کړ او په دې توګه هغه له مدینې منورې څخه بیرته مکې مکرمې ته راوستل شو. دا هغه نمونه وه چې قریشو په کم طریقو باندې او په کومو حربو او لارو باندې دوی نه غوښتل چې له مکې څخه مهاجرین پرېږدي مدینې منورې ته لاړ شي. یو بله واقعه به محترمو لیدونکو ستاسو په خدمت کې عرض کړم، هغه دا چې صهیب رومي د هغه صحابي و چې د هغه کسانو له جملې څخه و چې په پیل کې اسلام راوړی و. که څه هم په هغه وخت کې د قریشو له لورې له هر ډول مصیبتونو، ستونزو، کړاوونو، وهلو، ټکولو، ربړولو سره مخامخ شو، خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به دته همیشه د صبر او د استقامت تلقین کو. صهیب رومي په اړه راځي چې دا بهترین تیر انداز او غشه ویشتونکی و چې په هیڅ صورت به له ده څخه نه خطا کېدله او دا چې کله راغی ډېر غریب و په مکه مکرمه کې، دلته تجارت پیل کړ، ډېر مالداره شو. کله چې د مکې څخه مدینې منورې په لور هجرت پیل کړ نو قریش یې مخې ته ودرېدل او ورته ویل چې په هیڅ صورت موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ته له مکې څخه مدینې منورې ته په هجرت باندې وتوانېږي، ځکه چې ته چې راغلی وي یوه آنه ټاکه دې نه درلودله، د خوراک څښاک دپاره در سره څه نه و، دلته مالداره شوې، زمونږ په چم ګاونډ کې د پیسې پیدا کړې، اوس غواړې چې زمونږ دغه پیسې مدینې ته انتقال کړي. که څه هم دوی دا کوشش کول چې حضرت صهیب رومي رضی الله تعالی عنه باندې برید او حمله وکړي، خو هغه ورته وویل چې ای د مکې قریشو په دې تاسې ښه خبر یې چې زه یو بهترین غشی ویشتونکی او زما نښه په پټو سترګو هم نه خطا کېږي او تر هغې به تاسې ما ته نږدې هم رانشئ تر څو چې زما په ترکش کې یو تیر هم وي. قریش وویرېدل چې رښتیا هم دا بهترین تیر انداز ده او موږ تر هغې دته نږدې نشو ورتلی تر څو چې د په ترکش کې یو تیر پاتې وي. ورته ویې ویلې راځئ یو بل کار وکئ، تاسې زما مخنیوی په دې خاطر کوئ چې ما په مکه کې مال او دولت ګټلی
راځئ هغه دولت ټول زه تاسو ته سپارم، خو زما له مخې نه لرې شئ تر څو زه مدینې منورې ته هجرت وکړم. هماغه و چې حضرت صہیب رضی الله تعالی عنه هغه ټول مال چې د په مکه کې و او یا یې له ځانه سره راوړی و ټول قریشو ته ور وسپاره. حتی روایت دا هم لیکي چې کوم مال د په خپل کور کې په مکه کې پرېښی و د هغې ادرس او پته یې هم ورکړله چې هلته زما مال د هغه واخلئ خو زما له مخې نه لرې شئ. په دې توګه حضرت صہیب رومي رضی الله تعالی عنه له مکې څخه مدینې منورې ته په هجرت کولو بریالی شو. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده هغه ورته مسکی شو، ویې فرمایل چې ډېره غوره او بهترینه سودا دې کړې. ځکه حضرت صہیب رومي رضی الله تعالی عنه د مال او متاع په بدل کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر یعنی هجرت کړی و. دا خو هغه نمونې وې چې د قریشو له لورې پر مسلمانانو باندې د هجرت په دوران کې رامنځته کېدلې. د یوازې پر دې باندې بسنه نه کوله بلکې چې خبرېدل چې له مکې څخه مدینې منورې ته څوک هجرت کوي له هرې لارې او طریقې به چې و د هغه په لاره کې به یې خنډونه اچول او نه به یې پرېښوده تر څو هغه مدینې منورې ته په هجرت کولو باندې بریالی شي. مشرکان له دې کاره نور ستړي شول. آخر د یو غټ کار کولو اراده و عزم یې په ذهنونو کې را پیدا شو تر څو داسې یو ستره و عظیمه پرېکړه وکړي تر څو له دې لانجې څخه د تل لپاره خلاص شي. هغه دا و چې مشرکان راټول شو تر څو العیاذ بالله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له منځه یوسي او هغه په قتل ورسي العیاذ بالله. نو هغې دپاره د ندوې په نوم سیمه کې یا د دارالندوه چې بلل کېږي په هغه ځای کې د قریشو د مشرکانو د سردارانو یوه غونډه راوبلل شوه چې د قریشو ټول مخور مشران سرداران سپین ږیري پکې ناست و چې د هغې له جملې څخه ابو جهل ابن عشام، جبیر ابن مطعم، زمعة ابن الاسود، حکیم ابن حزام، امیه، همدارنګه د عتبه زامن ربیعه، شیبه دا ټول سره راغونډ شو او پرېکړه یې وکړه تر څو له دغه لارې څخه د مسلمانانو مخنیوی وکړي. زموږ د نن ورځې خپرونه دوستانو پر همدې ځای پای ته رسیږي. په راتلونکې خپرونه کې به انشاءالله په ندوه کې د قریشو د راټولېدو لامل او د هغې د پرېکړې په اړوند له تاسو سره بحث او خبرې شریکې کړو. د اوس لپاره مو په پاک پروردګار عالم باندې سپارم چې هر ځای کې یاستئ ښاد او آباد او خوشحاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.